غازي امان الله خان ولې کافر و او ګناه یې څه و؟ د انګریز جاسوس په قلم. د غازي بابا دردونکې خاطره په انګلیسي مې وویل. په ماشومتوب کې د کومه لوبه خوښېدله؟ سړي راوکتل، ویې خندل. د آس ورلی بیرته یې سر وځړېد. یوه شېبه ناست و، بیا ور ولاړ شو. ګام یې واخیست. په پښتو مې ورته وویل، مېلمه یوازې پرېږدې؟ نیغ یې راوکتل، سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل، افغان یې؟ راغی، تر لاس یې کش کړم. ودرېدم. تر ډېرو یې په غېږ کې نیولی وم. نه یې پرېښودم. ومې ویل، نه پرنګا یم. ویې ویل، ټوکې مه کوه، پرنګیان او داسې سپا پښتو ډېر سره لرې دي. ومې ویل، ډیوډ جونز یم. په 1919 میلادي کال کې ارګ ته درغلی وم. 3 کاسه وو. د چانسلر لیک مو دروړ. په کابل کې مو د خپلو څو نمایندګانو فتوا غوښته. د سړي لاسونه مړه شو. تر څنګ مې کېناست. سر یې څو ځله یوې بلې خواته وخوځاوه. پرنګیان دلته هم نه یم درنه خلاص. ومې ویل، خو اوس مې تقاعد اخیستی. له سیاست سره کار نه لرم. ایټالیې ته مې د خپلې مور جنازه راوړه. په ذهن کې مې راوګرځېدې. لیدو ته دې راغلم. امان الله خان ودرېد. تر لاس یې ونیولم. په مسکا یې وویل، راځه کور ته ځو. بیا ونه وایې چې یو افغان بوډا په پردي وطن کې خپل میلمه پالنه هېر کړې وه. تر پارک ووتو. تنګه کوڅه راغله. امان الله خان په یوه زړه کور کې اوسېدو. پورته وختو. وړه کوټه وه. پر زړې رنګ خوړل شوي غالۍ، یو کټ، کوچنی میز، 2 څوکۍ ښکارېدې. کېناستم. شاوخوا مې وکتل. وړه المارۍ له کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکټ کې کلمه نیول شوې وه. کټ ته نږدې په تاقچه کې جاینماز پر سر کوچنی قرآن شریف ایښی و. امان الله خان د باندې ووت. زړه وره چولې درلودې. غږ یې راته. یو چای ته یې وویل، څه مو پخه کړي؟ ښځینه غږ راغی، لوبیا. میلمه لرم. قبلي پلو پوخ کړی. دروازه خلاصه شوه. امان الله خان بیرته راغی. ویې ویل، کړکۍ ته کښېنه. کوټه سره ده. څوکۍ مې وکښله. د لمر وړانګې مې اوږو ته سیخې شوې. امان الله خان په کټ کېناست. ویې خندل. اوس مې نو سم زړه ولوېده چې ډیوډ جونز یې. فکر کوم یو ځل مو بیا هم سره لیدلی و. ومې خندل. هو، زه او سفیر دې په نیمه شپه کې در وغوښتو. ویل دې چې انګریزان د افغانستان په شمال کې مداخله کوي. خلک یې مسلح کړي. سفیر ته د هغه لخوا امضا کړی سند ورکړ. ورته ودې ویل چې په 2 ریاستونو کې به له افغانستان نه وځې. 1 اونۍ وروسته دې زموږ انګریز جاسوس اعدام کړ. امان الله خان سړه ساه وایسته. ای پرنګیانو، وطن مو راغار کړ. ومې خندل. ته هم ګرام مې، ډېر تیز تلې. راته یې وکتل. څه یې ونه ویل. د کوټې دروازه وټکېده. امان الله خان ولاړ شو. بیرته له پتنوس سره راستون شو. 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل. کړکۍ ته ودرېد. ویې ویل، هغه ماشومان وینې؟ ودرېدم. لاندې پاک سوتره او صحتمند ماشومان روان وو. خندل یې. په ملاو پسې د مکتب بکسې تړلې وې. امان الله خان وویل، دا ماشومان پچې نه جارو کوي. په 2 وزو پسې هم ټوله ورځ نه دی روان. لوږې نه پېژني. مکتب ته ځي. خاندي. تفریح لري. تلویزیون ته ګوري. غم نه ویني. د ټوپک ټک یې نه دی اورېدلی. روغ دی. له ژونده خوند اخلي. غله شو. ویې ویل، د هغه دوکان مخې ته ناست بوډا زموږ ګاونډی دی. 45 کاله یې په یوه فابریکه کې کار وکړ. اوس قرار ناست دی. تقاعد پیسې ورته راځي. نه زوی ته احتیاج دی، نه لمسو ته. تر مرګه به په ګېډه موړ او په تن پټ وي. هغه بله ځوانه ښځینه ډاکټره ده. 8 ساعته کار کوي. خو 14 ساعته هوسا ژوند لري. کونډه ده، خو دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپلو اولادونو درس، روغتیا، خوراک، تفریح ته ورسیږي. دا د روم تر ټولو غریبه سیمه ده، خو کورونه یې 40 ساعته برق، ګاز، اوبه لري. کوڅې یې پخې، مکتب او روغتون ته نږدې دی. په دې ټوله غریبه سیمه کې په یوه سوالګر هم ونه وینې. غله شو. بیرته په خپل ځای کېناست. پیاله یې ورپورته کړه. ویې ویل، سم وایې، زه تیز تلم ځکه وخت کم و. ما ویل چې په خپل ژوند کې به یو پرمختللی افغانستان ووینم. داسې وطن چې اوسېدونکي یې د خلکو په څېر ارام ژوند ولري، لوږه ونه پېژني، تعلیم وکړي، د ځان او نورو په حقونو پوه شي، ښه او بد ورمعلوم شي، په کورونو کې د مرچو جوړولو په ځای د کتابونو ځای جوړ کړي او نور یې په یوه او بل نوم غلط نه کړي. غلی شو. له پیالې غړپ وکړ. سوړ اسویلی یې وایست. ایټالویان له 2مې نړیوالې جګړې راووتل. ټوله ایټالیا خاورې شوه.
خو خلک یې پوه او تعلیم یافته وو. په لسو کلونو کې بیرته ایټالیا کړه. اوس موټرې او تیارې جوړوي. خو زموږ خلک بېسواده وو، مغزه به مې ورسره خوړل. په عادي خبرو به یې قناعت نه کوه. غلی شو، ترخه یې وخندل. یو وخت یو څو سپین ږیري راغلل. دوی په کابل کې روان ریل لیدلی و. غوسه یې نه کنټرولېده. ویل یې چې ښار ته د اوسپنې ښامار راوستی، خوراک یې اور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل کې مې کېنول. دوره مې ورکړه. پوه مې کړل چې ریل د مسافرو او تجارتي اجناسو لپاره تر ټولو ګټوره او ارزانه لار ده. ورته مې وویل چې دا د ریل د اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بني ادم یې چلوي. هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل. خو کله چې ریل راورسېد، بیرته به یې هماغه پخوانۍ خبره راواخیسته. تور شیطان او د اوسپنې ښامار یې نه غوښت. راډیو نه منله. ویل چې په منځ کې وړه شیطانان ناست دي، خلک له دینه باسي. ټلیفون کوپر ته ورته ښکارېده. ویل چې له دینه وښتې یې، شیطان سره غږېږي. د خلکو ان په پخه خښته او پوخ دیوال کې هم شیطان لیده. پوهېږي چې ولې؟ علت یې بېسوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل. غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم. په هر څه یې پوه کړم. خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل. د کوپر ځالې یې بللې. ومې ویل نو فکر نه کوم چې په داسې یوه ساده او بېسواده ټولنه کې ترکیې ته د نجونو لیږل ښه نه وه. امان الله خان پیاله ورډکه کړه. سړه ساه یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه. ښځې به په ډېرو عادي ناروغیو مړه کېدلې. فکر مې وکړ په ټول اسلامي هېوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده، تر عربو مخکې وه. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودای. سلامت پوهنتون، استادان، لابراتوارونه، کتابخانې، خو به مې غریب افغانستان ته نشوی راوړلی. چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولیږل. د شرعي خلاف کار مې نه ګاڼه. ترکیه اسلامي هېواد دی. د نجونو لیلیا، خوراک، څښاک، هر څه بېل ول. ومې ویل د چادرۍ په اړه څه وایې؟ تا په کابل کې چادري مانع کړه. امان الله خان سر وخوځاوه. زه دیني عالم نه یم، خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده، مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي نړۍ کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې ونه لیدلې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند، د فابریکې، برق، سړک، فول، پلچک، مکتب، پوهنتون او داسې نور د جوړېدو په اړه ورته غږېدم. ګټې به مې ورته بیانولې. د دې شیانو په جوړولو کې به مې د خلکو همکاري غوښته. خو دوی به هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او په موټر کې هوسا تګ ته یې پام نه و. ویل به یې چې نه، بیا له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې ښځې ښکاري. د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه. خو په اخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو کفر او فحشا ته مه باسه. د روغتون پیدې به مې ورته یادې کړې. ویل به یې چې ته عیاشي غواړې، تر سرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خو ځواکه ماشومان او ښځو ته مې د تقویې دواوې ورلېږلې. خو خلکو اور واچوه. ویل چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی. دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولاد نشي پیدا کولی. ما به د وطن د پرمختګ خبره ورته کولې، خو دوی به خامخا پل، پلچک، دیوال، پوخ لښتی د ښځې له نوم سره تاړه. وایي په دې کې خو زموږ ښځې راځي، خلکو به یې مخ وویني، بې بندوباره به شي. دوی هر څه ته بدبینه وو. هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو لوڅوالي او عیاشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې. سترګې یې لانډې شوې. غټې غټې اوښکې وبهېدې. د ډیوینټ جونز بغدادي پیر خاطرات، 1980 میلادي کال د اپریل 24 لندن.